والله پښتانه به خدای په دې دوزخ لوي چې سم منځونه مې نه کول څوک په دې جهنم لره بیاي منځونه نه کول څوک په دې بیاي چې تاسو سم منځونه نه کوي ولې د سم منځونه نه کوي او وګوره د الله رسول فرمایي وای دا کله چې ته پر منځه ولاړې نو ستا بالکل توجه د الله و طرف ته ده بالکل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د الله توجه ستا و طرف ته ده کته لږ قشه د خپل فکر واړوي راواړوي وخو بل خوا ته الله هم مخ درڅ واړوي الله پاک هم مخ درڅ واړوي نو دا غلمن چې الله مخ لما او تا واړوي ابنو المنځي الله د شیطان منځونه را نصیب اول دی الله مشترا نصیب ملایانو ته الله پاک دعوت والا ته دا شیخ حسن جان صاحب رحمه الله الله د جنت عدن نصیب کې شهید سلوډیر زور ور او ډیر انتک علمو که بیانونه اوري د بیانونه اوري چې پته درته ولګيږي د شیخ حسن جان صاحب رحمه الله بیانونه اوري د مولانا زر ولی خان صاحب رحمه الله بیانونه اوري دا غسی مطلب هغه زمرد پښوندو کې مولانا طارق جمیل صاحب بیانونه اوري زبردست اعلی خوندور مولانا منظور منګل صاحب بیانونه اوري هاغه قریشی چې کم دی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب د دې بیانونه اوري ډېر فائدہ بدرته وکي ډېر فائدہ خاص کر دغه شیخ حسن جان صاحب چې ما درو دا اوري ډېر په دین به پوسي او د قاضي فضل الله صاحب ژوندۍ دي الله دې تر ډېر ژوندۍ لري داسې قرآن الله ورزده کړی دی داسې قرآن الله ورزده کړی دی چې موږ په سل کاله تصور نسو کولی وی و موبایل دی راواړوه واوره درس د قرآن واوره پته به درته ولګېږي چې قرآن وایي څه نو شیخ حسن جان صاحب رحمه الله چې به کله د دې بلوچستان ته رالی نو هغه به ویلې چې تاسو څه کوئ بلوچیانو لمنځونه سم کوئ سم منځونه کوي ملایان نه مول خراب منځونه کوي دا شاته پسې ولاړ یاست هم ولې ول نه مې رکوع معلومه ده نه مې سجده معلومه ده تراویح خو سم د ماتې ته ویلې او عبدالرب اخندزاده به ویلې ول تیارې نه ول تیارې نه تراویح یعنی دا تراویح نه دي دا تیاری دي دا څنګه لمونځ دی او لمونځ دی په دې الله راضي کېږي بس اورېدلې مې د تراویح به ژر کوي نو ژر دا معنا ده دا غل منځ به دعا ورته کوي دا غل منځ صحیح سلو الله دې مستشل منځنه هغه به ویلې ول بلوچانو یو دا نسوار مکوي نسوار تاسو ول دا ډېر بیکاره کیسه ده یو د منځونه برابر کول نور تی جنتیان یاست په درواغ نه بیا د غریب نو خبره په دوا کال کې واره رالی د بده داخلو څنګه څه سوپیان دي او څنګه بزرګان دي او څنګه څه خلک دي ما کوي شیخ حسن جان صاحب رحمه الله نه په خبر بدا پښتنو وسات کوي مخیو سړی راته ویل ول مولوی صاحب ما ته ستا ځای نه راښکاره کېدی نه را معلومېدی د لې نږدې تقریبا 1 کیلومتر سلا هم کم زه د لې نږدې وم بیا مې رخصې والا ته ویل دا مولوي صاحب لره ځمه ضروري کار مې دی ته خو ما درده ورسوه را پیدا یې کړه د مسجد ما دا خیال نه و چې ته به چیرې یې زه نه وم په خبر ول رخصې والا 1000 روپۍ راسه واخیست 1000 روپۍ مابینځ تقریبا 15 یا 6 غلیانې دی بالا غلیانې دی ول ما ته نه را معلومېدل زه د بل ځای سره غل 1000 روپۍ راسه واخیست دا چې بیا لمانځه ته رخصه ودرې حسنۍ څه کیسه ده صوفي جان منځ کې هغه غل دی او چې په 1000 روپۍ بل را ورسوي شیخ حسن جان صاحب څه په خبر دا د غلو زامن څه چمونه کوي دا یې وای و درته کوم نور نه درته کوم بیا دې نه څه غواړي څه داسې په بریتو ګوته وي هغه ولاړ شي چې مول ابلال ته ما څه خبره وکړي سړی ما بینځ کې ولاړ مال ما والله دا هغه غشتا ولاړ کم ما دا هغه غشتا ولاړ شي اسمو ته نه ده نو لږ په لمانځه کې سترګې پټول چې هغه نس مې کوه ها کته وز ما فکر نه برابرې شي بیا اجازه درته ستا دا د يهودو طریقه ده دا د چا دا د يهودو طریقه ده خیر دا خبروم ختم سوله دا د لمانځه ضروري خبرې دي عزیزانو ما ته هر ورځ لمنځ کوه او لمنځ به برابر نه نو خو دا خبره ده یو سړی هر ورځ 15 وخت لمبیږي غسل کوي ش صابون ځان ته ورکي بیا هم د بدن بویږي بیا د بيد معافي بیا هم د بدن جامې چې هغه صفا نه نو بد خبره سوله ډیره بد خبره سوله الله دې شل منځونه را نصیب کړي الله دې داسې منځ را نصیب کړي چې الله پاک را څخه راضي خیر